پوهه او ساینس څه ته وایي؟ ډیری وخت پوهه او ساینس په یو معنا کارول کیږي خو په اصل کې دا دوه مختلف تعریفونه لري. الف پوهه د دری فارسي د دانش، د انګلیسي نالج، د عربي ژبې د المعرفه کلمې معادله ده. ساینس ته په دری فارسي کې علم، په انګلیسي ساینس او په عربي کې هم علم وایي. پوهه څه ته وایي؟ پوهه په لغت کې خبرېدنې او پیژندنې ته وایي او په اصطلاح کې د یو شي یا موضوع په اړه منظم او تړلو معلوماتو ته پوهه وایي. پوهه هغه چاته وایي چې د اړوند موضوع، ساحې، مضمون او نورو په اړه پرتلیزه خبرتیا ولري. پوهه د یو چا، یو ځای یا یو شی یعنی حقایق، معلومات، توضیحات او مهارتونو په اړه پوهاوی، پیژندنه او خبرېدنې ته وایي چې د تجربې، زده کړې او یا مطالعې له لارې ترلاسه شوي وي. د پوهې ویشنه یو وخت یو استعداد لرونکی شخص کولی شوی د طبیعي فلسفې تر نوم لاندې د وخت ټولو علمي فرضیې وپېژني. وروسته له هرې پیړۍ سره د پوهې ساحه پراخ نوي شیان زیات کړل شول تر دې چې تر 1800 میلادي وروسته دا کار غیر علمي و. وروسته معلومه شوه که چیرې یو څوک وغواړي چې په یو برخه کې تخصصي زده کړې وکړي، په کار ده چې مخکې له واره یوازې همغه برخې ته ځان ځانګړي کړي. ځکه د علم ټولې څانګو مطالعه ممکنه نه وه، لازمه وګڼل شوه چې د علم په څانګو وویشل شي. له بلې خوا د وخت په تېرېدو سره پوهانو کوښښونه او څېړنو په پایله کې علوم نور هم پراخېدل، په دې اساس په نورو څانګو وویشل شول. دا لړۍ همداسې دوام لري. اوس وخت هره ورځ تر 15,000 علمي پاڼې بازار ته راوځي چې یو شخص ته پر دې ټولو پوهېدل ناشونی دی. د پوهې او ساینس په ویشنو کې پوهان په یوه رای نه دي، بېلابېل نظریې او ویشنې شتون لري. ټول هغه څه چې موږ پوهېږو له دریو سرچینو څخه لاسته راغلي: دیني، فلسفي او یا هم ساینسي. دیني د الله تعالی لخوا د انبیاء علیه السلام په واسطه بشر ته ښوول شوي. دویم فلسفي، فیلسوفان د فلسفې او منطق په اساس استدلال کړي او یو نتیجې ته رسېدلي. او دریم هم ساینسي، هغه پوهې چې په تجربې ثبوت شوي وي ساینس بلل کېږي. علم څه ته وایي؟ علم عربي کلمه ده، لغتا د یو شي په اړه فهم، درک او معرفت دی. جمع یې علوم راځي او په اصطلاح کې د یو شي یا موضوع په اړه منظم او تړلو معلوماتو ته علم وایي. علم په عربي او فارسي کې په دوه معناو کارول کېږي. لومړی علم د انګلیسي ساینس او د پښتو د ساینس کلمې په مفهوم. دویم علم د فارسي دانش، د عربي درک المعرفه، د انګلیسي نالج او د پښتو د پوهې په مفهوم. په عامیانه اصطلاح کې علم د خلکو په واسطه د چاپیریال او اړوند ټولو مسایلو په اړه هر ډول خبراوي ته علم وایي، چې علم کلمه په پښتو کې هم په همدې یعنی پوهې معنا کارول کېږي او رواج موندلی. په دې مفهوم کې علم د هر ډول شیانو، پدیدو، روابطو، مهارتونو او نورو په هکله پوهېدلو ته شامل دی. په دې مفهوم کې د علم د لاسته راوړلو لپاره د علمي میتودونو شتون حتمي نه دي. کېدای شي دغه علم په بېلابېلو لارو لاسته راوړل شي. د دې مفهوم په اساس د حدیثو علم، ریاضیات، فقه، نجوم، اخلاق، ژبه او نور دا ټول علم دي. علم د اسلام د نظره په قرآني آیاتونو او حدیثونو کې د علم څخه هدف همغه پوهه او یا نالج دی. د علم کلمې استعمال په قرآن کې مقید شوی نه دی چې ګواکې هدف یې یوازې شرعي علوم دي. دیني علماو علم په دوه برخو ویشلی دی. لومړی شرعي علوم، علوم القرآن، علوم السنه، عقیده، فقه، اخلاق، اصول او همداسې نور، او هغه چې د دین او شریعت لپاره اړین دي لکه ژبه، ادب او تاریخ. دویم دنیوي علوم، ټول علوم چې انسان یې د ژوند او چاپیریال د بقا او پرمختګ لپاره اړتیا لري لکه طب، انجینري، کیمیا، فزیک، ریاضي، بیولوژي او نور. همدارنګه د حکم له نظره هم په دوه ډوله ویشلی. لومړی علم نافع یا ګټور علم، دویم علم غیر نافع یا نه ګټندوی علم چې د ځینو حکم حرام دی